په عربي اماراتو کې د افغانستان سرفارت سفیر خپله دنده پیل کړه. وروسته د حماس د پلاوي په سفر اسرائیلو غوسناک غبرګون ښودلی دی. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو ته استول شوی نوی سرفرست سفیر مولوي بدرالدین حقانی د سفارت کارکوونکو ته تر پیژندلو وروسته خپله دنده پیل کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار د اتلې په څلورمه په یوه خبرپاڼه کې ویلي، په عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت نوی سرفرست سفیر مولوي بدرالدین حقانی ابوظبي ته ورسید او نن د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې د سفارت کارمندانو ته په رسمي ډول ور وپېژندل شو. هغه زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د عربي اماراتو له لوري د شرزدفیر په توګه د بدرالدین حقانی منل د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې مهم پرمختګ بولي، چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، اقتصادي او نورې هر اړخیزې اړیکې لا هم پراخې او په اماراتو کې میشت سلګونه زره افغانانو ته د لاکو خدماتو وړاندې کولو سبب وګرځي. په یو بل خبر کې اورئ چې وروسته د حماس پلاوي په سفر اسرائیلو غوسناک غبرګون ښودلی دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت پخلی کړی چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی د غزې په تړانګه کې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ماریا د اکتوبر په 26مه خبري غونډې کې وویل، زه د دې پخلی کوم چې د فلسطیني غورځنګ استازی مسکو ته راغلی دی. ماریا زیاته کړه چې د اکتوبر پر 26مه نیټه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي بغر کانی هم د مسکو په سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت وروسته په یو بیان کې وویل چې دوی په غزا کې د یرغمل شویو د خوشي کولو او د روسیې وګړو په ګډون د بهرنیو د ایستلو په اړه د حماس له استازو سره خبرې وکړې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت مسکو ته د حماس ډلې د پلاوي د دې سفر په اړه غوسناک غبرګون ښودلی دی او د حماس پلاوي ته د روس د سفر بلنه د افسوس وړ بللې ده. اسرائیل ویلي دي چې د حماس وسلواله ډله د اسلامي دولت یا داعش څخه هم بدتره ده. بلخوا د روسیې دولتي خبري اژانس RIA 89 د حماس وسلوالې ډلې د بیان په حواله وایي چې حماس د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزارت د هڅو ستاینه وکړه چې د اسرائیلو هغه جرمونه چې لویدیځ یې ملاتړ کوي پای ته ورسوي.